السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او په امریکا په شپږ ریاستونو کې نږدې د وورې طوفان چې پکې دا وخت څه دمه راغلې ده وره وایي چې لږه دمه پکې اخلم نو چې مې دمه اخلي نو راشه موږ به هم دا سامان دروند شوی دی دا پیړیو او دا لارې ګودرې به ورته صفا کړو نو کله چې په امریکا کې وره وشي نو د وورې نه پس چې کوم دی نو بل عمل دا وي چې بیا خلک صفایي کوي وره صفا کوي او که چېرې صفایي دې ونه کړه نو بیا دې نه پس د وورې نه پس چې کوم دی نو فریزینګ ټمپریچر شروع شي فریزینګ ټمپریچر ورته تا ول تاسو وګورئ چې وره څومره شوې ده غوږ کې دی د بیلچې ته غوږ کې دی که نه تاسو ته ښکاري بیلچې داسې لړه پکې بیلچې که نه دوره وره شوې ده تقریبا 9 انچې وره ده او دا وره چې کوم دی نو په شپږ ریاستونو کې ده شپږ ریاستونو کې مطلب دا دی چې د امریکا د کنساس ریاست نه شروع شوې ده او کنساس نه واخلې تر نیوجرسي پورې دا وره ده او په ځینو سټیټونو کې چې کوم دی نو د امریکا بیړنۍ حالت یعنی سټیټ اف ایمرجنسي اناونس شوې ده چې خلکو ته ویلی شوي تاسو بهر مه روځئ که نه او کورونو کې کښېنئ او دا خبره د خوراکونه ځان ته برابر کړئ په امریکا په وفاقي کچه باندې نن واشنگټن ډي سي کوم چې د امریکا سرښار دی هغه بند دی وفاقي دفترونه او سرکاري ودانۍ ټولې بند دي سکولونه کالجونه یونیورسټۍ هغه بند دي او ورسره چې کوم دی نو په ډېرو دوکانونو کې په امریکا کې دلته کې چې کوم دی نو خدای بني کې مل شه ورسره خوراکي توکي ختم شوي دي یعنی هګۍ پی ماسته او دغه شانتي دغه قسمه شیزونه چې کوم دي ډبل روټۍ هغه ختم شوي دي ځکه چې خلکو اغوستي کور کې ځان سره سټاک کړي دي که نه او په کورونو کې ورته ناست دي لکه څنګه چې میګي په ګرمۍ کې بهر روځي او ځان له چې کوم دی نو خوراک په سوړه باندې نه باسي داسې خلک په امریکا کې چې کوم دی نو کله داسې طوفانونه راځي نو د دې طوفانونو روان دي ځان ته خوراکي شیزونه هغه سټاک کې کېږي ځان ته که نه نو چې سټاک کې کېږي نو هغه سټاک چې کوم دی سره د ګدۍ هغه مې ورته وکړه ودې کته هغه سیټ سره مې ورته وکړه نو د ښکاري به چې څومره وره شوې ده او که دا وره زه دې نه لرې نه کړم نو دا شی چې کوم دی دا درنېږي دا به یو طرف ته ټلټ شي او چې ټلټ نه شي بیا ورپسې چې کوم دی نو دې نه پس په ټمپریچر چې کوم دی نو ماینس ته ځي نو چې ماینس ته ځي نو هغه بیا به دغه شي څه ورته ماینس کې بیا مسله دا چې دا به وره شي فریز بشي بیا په دې ګرځېدل بیا دا نړول دا ډېر ګران شي لکه د ماخلو بیا تاسو مخې ته بوځم نو نور به بیا وړاندې ځو ښه نو دلته خو تاسو وکړه چې دومره صفایي مو کړله ډېره وره مې ترې لاندې ارتاوه کړه او دا خبره اوس مخې ته راځو نو مخې ته به چې کوم دی نو نوره وره به مخې ته صفا کړو دا ګورئ دومره وره شوې ده دا سوچ کوئ دا دې وي چې دا 9 انچۍ ده نو 9 انچۍ تاسو وګورئ تاسو ته 9 انچۍ ښکاري او که نه ښکاري غوږ ورته کېدی هم کتله دا پسې پراته دا پکې دا شی راووته راشه که تودېږي نو دا به دغه شانتې شي او وینې دا به اوس ورو ورو فریز کېږي دا به پورې انښلي وینې انښتې را به پورې نو دا چې فریز شي نو دا بیا نوره خطرناکه شي خطرناکه مطلب دا بیا پرې خلک خویږي او دغه کېږي نو زه مخې ته راځو راځئ چې مخې ته لوړ شو اوس مخې ته چې کوم دی وره صفا کړو ګاډي صفا کړو ښه نو اوس به دا اصل کې مسله دا ده که دا وره زه صفا نه کړم په دې لاره څوک تېرېدل اوس بیا وره شروع شوه دا خو بس طوفان دی دا به روان وي نو تر ډېر وخته پورې یو که دا ما صفا نه کړه او دې کې څوک راپرېوتله نو وکیل خان یې ذمهوار دی که داسې مات شي او خپۍ ماته شوه هر څه وشو نو د هغې ذمهوار به بیا وکیل خان علاج به وکیل خان کوي نو دا خبره چې دومره ښه سړی نه یم چې زه لارې پاکوم زه د خپلې یارې پاکوم ښه سړیتوب خو بیا هم دا احساس او سوچ هم پکار دی چاته نقصان ونه رسي څوک نقصاني نه شي په دې لاره باندې ډېر خلک ځي راځي نو دغه کیسه هم ده نو اوس دا زه صفا کوم ټوله دا ګاډۍ به راخلاصوم که نه او ګاونډیانو ګاډۍ خو راخلاص شوی دی نو بس دغه کیسې دي د خیره سره نو تاسو به وینئ او زه پکې چې کوم دی زه لګیا کېږم دا صفا کوم چې کله دا صفا شي تاسو بیا زه در وښیم دا موږ څنګه صفا کړه ټوله سره نو طوفان خو بیا زور ونیوه دا خبره وره بیا راورېدل شروع شو او زه دننه خولې شوم په دې یخه یخنۍ کې وختي مې ویډیو جوړولی یو کس ورته شورټ اچولی په بنین کې راوتی و نو ما ورته ستا یخني نه کېږي ما ته وینه چې دا کار کوم بیا یخني مې نه کېږي اوس ما ته اندازه وشوه چې واقعي چې وره لرکې نو هغې کې بیا سړي یخني نه کېږي نو دا ګوره ما دومره تقریبا دا څه وګوره دوره خو وره هم لرې کړه دا د امریکې مزې دي او الله دې ستاسو ټول هم نصیب کړي موږ سره په شریکه باندې او دې ګاډي د غوږ کېره دا ګاډی پاتې دی دا هم دا کور غواړي دې نه غوږ کېره ورته ښه نو بس الله دې مل شي او زمونږ دې خدای مل شي د ګاډي خو مل دی لکه هغه اوسپنې دي خو مونږ دا خبره چې
کیسه ګډه وړه ده. نو دا اوس د دې نه ازادولو دا زما کار دی، دې له بل څوک نه راځي. یا به له په پیسو څوک راولمه نو به غریبۍ کې په پیسو څوک نشي راوستی، خو په خپله به یې سمو. نو بس چې کله صفا شي که خیر نو بیا به ته خیمه او اوس اور او شروع شو زما سره خیال زه به پکې دمم واخلمه. نو په بله ویډیو کې یا په ورپسې به تاسو دا درښایم چې دا زه څنګه صفا کومه څه حساب سره دي که نه. نو دا ټولې کیسې به تاسو وینئ که الله کړې خیر وي ژوند د ژوندو ټول سره عمل پاتې شي. فلحال زه صفایي شروع کوم دوباره. نو داسې به وکړو ځکه چې زه خو هم خولې شوم او دا ځایونه خو تا ته در وښیم. زه به دې خپل ملګري ته هم ووایم لاندې ځمکه ورته در وښیي چې کوم ځایونه مونږ صفا کړه او ګاډي نه خو ما ډېره واوره لرې کړه او د بل نه مې هم ورسره ډېره لرې کړه، خو واوره ډېره زیاته ده که تاسو ورته وګورئ. الله راورېږي نو کله چې دا واوره ودرېږي که خیر په دې بیا مونږ مالګه کیمیکل واچو په هغې به څه ویلي کوو او څه دا به تاسو ته وخت په وخت ښایم. خو تر دې دمه په دې ویډیو کې تاسو دومره وکتل چې دغه شانتې کیسه ده، واوره روانه ده او وي باران ودرېږي نه ودرېږي سلانجه ده، خو ما داسې ښکاري چې واوره ورېږي نه ودرېږي سلانجه ده او داسې ښکاري چې بس د دې واورې هم دلته شپه ده. صحیح ده، الله په امان.